السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د دې قبیلې او نسب په منځ کې څه فرق شته او که نه، ځکه قبیلې خو موږ ته معلومه ده چې دا فلان کې خیل دی او فلانی خیل دی، خو لیکن دا نسبونه پکې څه شی شو. جناب عالی دغه نسب نه دی، دا عام دی، رابطه بین الوالد والولد ده، او دا قبیله او قوم او عماره او بطن او فخذ او فصیله او شعب دی بیا مناسب اقسام دي. نو دا نسب عام دی او دا قبیله خاصه ده. لکه مثال به درته درکم چې صرف د ذهن په کولاو شي، لکه حیوان او فرس. حیوان عام دی او فرس نه دی، اسب دا خاص دی. نو د حیوان مختلف قسمونه دي، یو اس دی، یو خر دی، یو غوی دی، یو ګیدړ دی، یو زمری دی، دا ټول د حیواناتو اقسام دي. نو حیوان عام دی او دا نور خاص دي، نو دوی په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی. نو دا قرنګي د نسب هم دی، نسب دا عام مطلق دی، او دا قبیله چې نسبت نسب ته وکړي نو بیا خاص مطلق دی. نو خلاصه د خبرې دا ده چې دا قبیله د نسب یو قسم دی. نسب و طبقې لري. دا تاسو چې کوم آیت مبارکه تلاوت کړی بسم الله الرحمن الرحیم، تا خدا سی ویلي دی وجعلناکم قبائل لتعارفوا، خو د دې نه مخکې یو بل ټکی تاسو نه پاتې شوی دی پکې، هغه دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نو د قبیلې نه مخکې شعب دی، شعوب جمع راځي، نو بیا قبیله ده، قبایل جمع راځي، او بیا عماره ده یا عماره ده. خو زه بهرحال نو دا د نسب شپږ طبقې دي، شپږ. د ټولو نه غټه طبقه هغه شعب دی، شعب عربی کې ورته شعب وایي. بیا دویم نمبر کې قبیله ده، بیا دریم نمبر کې عماره او عماره ده، څلورم نمبر کې بیا بطن دی، او پنځم نمبر کې بیا فخذ دی، او شپږم نمبر کې فصیله ده. چا د دین هم زیاتې کړي لکه اسره، چا به اته قسمونو ته خېجولي، خو لیکن مشهوره خبره دا ده چې دا د نسب شپږ طبقې دي. په دې کې باقاعده طور سره یو ډېر مشهور شاعر دی محمد ابن عبدالرحمن الغرناطي د اندلس دی، هغه پکې باقاعده طور سره شعر ویلی: الشعب ثم قبیلة وعمارة بطن وفخذ. دا اصل کې فخذ دی، خو د ضرورت شعري په وجه باندې به فخذ وایو، صحیح دی. ضرورت شعري د وجه نه کله کله په د حرف په حرکاتو سکناتو کې فرق راځي. ګوره ورته الشعب ثم قبیلة وعمارة، نو درې شول، بطن وفخذ والفصیلة تابعه، او درې دا شو، دا شپږ. بیا دی وایي فالشعب مجتمع القبیلة كلها، و شعب دې ته وایي چې ټولې قبیلې پکې راجمعي، ټولو قبیلې چې راجمع شي هغه بیا شعب او جمع شعوب راځي. ثم القبیلة للعمارة جامعه، بیا قبیله بیا هغې کې ډېرې عماري یا عمارې پکې ډېرې راځي. والبطن، بیا بله درجه د بطن ده، خو تجمعه العمائر فعلما، عمائر چې عماره مفرد دی دا بیا بطن جمع کوي، ډېر بطون چې راجمع شي نو بیا عمارت نه راځي. والفخذ تجمعه البطون الواسعه، او بطون چې مفرد بطن و هغې کې بیا فخذ ډېر راځي. والفخذ یجمع للفصائل حاکها، او فخذ دا وای بیا راجمع کوي فصائل لره، جاءت على نسق لها متتابعه، دا وای په همدغه ترتیب سره، نسق ترتیب ته وایي، دا په همدې ترتیب سره را نقل دي. اوس درته د یوې دغه درته کوي، لکه مثال یې درته بیانوي. فخزیمة شعب، نو خزیمه خو ډېره لویه قبیله ده، بنو خزیمه چې ورته وایي. وان کنانه، نو ان دا اصل کې انه دی، وانه یا وانها دی، انها دی، نو مناسب ضمیر قصه ده. وانها کنانه، او بیا ورپسې کنانه ده لقبیله، نو بنو کنانه دا بیا قبیله ده. منها الفصائل شائعه، چې بیا د دې کنانه نه د خدای بلا فصیلې وتلي دي. وقریشها تسمى العماره یافه، او قریش خو شپاړس قبیلې، 11 قبیلې وي. دا وګوره، نو قریش بیا خپل منځو کې په 11 بطونو باندې تقسیم شوی و. د قریش عماره وه او د عمارې لاندې بطني، نو ملا صاحب قریش 11 بطونه و، یعنی زمونږ استازو په پښتو کې ورته قبیله چې وایي 11 قبیلې وي قریش. یو پکې بنو هاشم و او نورې پکې د خدای بلا وي، 14 نورې وي. وقریشها تسمى العماره یافه، او قریش ته بیا عماره وایي. وقصی، او بل بیا د قریش نه وروسته بیا قصی ده، قصی بطن للاعادی قامعه، هغه دشمنان لره قطع کوونکې وه. ذا هاشم فخذ، بیا بنو هاشم دی، بنو هاشم، نو بنو هاشم دا بیا فخذ دی. وذا عباسها اثر الفصیلة لا
اقتنعت بسابعه. نو مناسب ده به فصیله د بنو عباس. نو خلاصه د خبرې دا ده چې تاسو خبره دا کړې و چې یاره نسب او قبیله کې فرق څه دی. نو قبیله د نسب یو قسم دی. د نسب و طبقې دي، و قسمونه دي نسب. هغه مناسب بیا په خپلو قسمونو باندې تقسیم شوی دی. نو دویم نمبر کې په هغې کې قبیله ده. اول شعب دی، دویم قبیله ده، دریم عماره ده، څلورم بطن دی، پنځم فخذ دی، شپږم فصیله ده. او چا لا پکې اووم هم پیدا کړی اسره، چا پکې اتم هم پیدا کړی. خو خلاصه د خبرې دا چې کله دا هدایه نکاح موږ وایو که نه، هغې کې باب الکفاءت راځي. نو هغې کې بیا کفو کې د نسب والا مسله راځي. نو هلته بیا پوره تفصیل ورباندې موږ کوو. نو خلاصه د خبرې دا شوه چې تا ته م انشاءالله پته ولګېده چې دا قبیله دا د نسب یوه طبقه ده او یوه ښکته لاندې طبقه ده. او نسب عام دی. نسب بیا دې ټولو ته شامل دی. دا چې ته وایې چې دا فلانکی نسب دی، فلانکی نسب، دا قبیله او بطن او فخذ او فصیل او مناسب د شعب ټولو ته شامل دی. صحیح دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.